دا د کونړ هغه کلیوال دي چې د پاکستانیو پوځیانو لخوا ګروګان نیول شوي جسدونه یې له سیمې څخه راوایستل. یاد ځوانان د افغانانو لخوا ډیر ستایل شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. دا هغه کلیوال ځوانان دي چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ د ډزو له امله د مړې شوې ډاکټرې او د هغې د زوی ګروګان نیول شوي جسدونه یې له سیمې څخه راوایستل او خپلې کورنۍ ته یې وسپارل. زاویې رسنۍ هغه ویډیو هم خپره کړې چې دغو ځوانانو پر خپلو اوږو له غرونو څخه د قربانیانو جسدونه راښکته کړي دي. د ټولنیزو رسنیو کارنو دا ځوانان ډیر ستایلي دي. دا پیښه د کونړ د خلکو زړورتیا او د ټولنې د همکارۍ یوه څرګنده بیلګه ده. د ځوانانو دې هڅې نه یوازې قربانیو کورنیو ته مرسته ورسوله، بلکې د ټولنې د یووالي او انساني ارزښتونو اهمیت یې هم څرګند کړ. د ټولنیزو رسنیو مثبت غبرګونونه ښیي چې داسې کړنې د وګړو په منځ کې د درناوي او ستاینې وړ ګرځي او په سیمه کې د همکارۍ او ملاتړ روحیه پیاوړې کوي. درنو لیدونکو د ملتیا مو منن.